تا نه دا پوښتنه کوم دا ویډیو چې ګوري تر 2050 پورې ستاسو د ژوند پلان څه شی دی؟ څه غواړئ وکړئ؟ فکر وکړئ چې اوس 10 کلن یا 20 کلن او الله تعالی تا ته 80 کاله عمر درکړي. په 80 کلونو کې څه غواړئ راسته راوړئ؟ 80 کاله فکر وکړئ، 15 کاله خو خوب کې تیر شل، شپه 15 کاله پاتې شل. په دې 15 کلونو کې ستاسو ژوند هدف څه شی دی؟ څه غواړئ راسته راوړئ؟ کوم ځای ته غواړئ ځان ورسئ؟ دا مهمې پوښتنې دي. تاسو باید دا پوښتنې له ځانه وکړئ. زموږ ژوند هدف څه شی دی؟ ولې ته درس وایې؟ ولې باید یو رشته ووایې؟ دا ډېرې پوښتنې دي چې انسان باید د ځانه وکړي. ځوانانو دا ډېرې مهمې پوښتنې دي په ژوند کې. تاسو باید ټول ځان سره ولیکئ. زما د ژوند هدف څه شی دی؟ څه لپاره زه دغه رشته وایم؟ که هغه هره رشته یعنې کمپیوټر ساینس، ټکنالوژي، عصر، هر څه وایي. ژوند هدف مې څه شی شو؟ څه باید لاسته راوړم؟ ولې باید زه یو کامیابه شخصیت اوسم؟ دغه پوښتنې ځان سره ولیکئ او خپل کم ضعف نقطې چې دي، منفي نقطې، دا په یو طرف کې ولیکئ. ټول 1 2 3 ټول منفي نقطې خپل ولیکئ. د طرف ته خپل مثبت نقطې ولیکئ. مکمل ورقه راواخلئ. په دې ورقه کې چې هر څه دي مکمل ولیکئ. یو طرف ته خپل منفي اړخونه ولیکئ، بل طرف ته خپل مثبت برخې ولیکئ. په دغه مثبت برخه کې بیا تاسو وګورئ چې کم شی منفي دی، څنګه کولی شئ مثبت ته تبدیل کړئ. او 2050 پورې یا 2100 پورې تاسو باید څه لاسته راوړئ. که چېرته بې هدفه ژوند کوئ، بس قرار یې کېنه، دلته ځه هلته ځه، تشویش، اضطراب، فکري ډېر مشکلاتو سره به تاسو مخامخ شئ. نو ښه دا ده چې همدا اوس نه ځان سره مکمل د لیسانس کوئ. لیسانس 1 کلن پلان، 2 کلن او حتی تر 2050. دا پوښتنه مې ځکه تاسو څخه وکړه چې مسلمانانو لپاره دا ډېر زیات مهمه ده. تاسو مخکینی شخصیتونه وګورئ، که صلاح الدین ایوبي رحمه الله دی، که علي بن سفیان و، که همداسې عمر مختار و، که همداسې نور. هغه یو هدف درلوده. د هغې هدف لپاره شپه او ورځ کار کوو. کله چې تاسو هدف ځان ته وټاکئ، خپل منفي اړخونه پیدا کړ، مثبت هم پیدا کړ، کوشش کوئ منفي په مثبت بدل کړئ او هغې لپاره مکمل پلانونه تړئ او غواړئ چې هغه لاسته راوړئ. دا مهمه ده. د یو ځوان هدف باید شي اسلام ته خدمت، خپل ټولنې او خلکو ته خدمت. دا د ژوند هدف دی. د الله تعالی عبادت کوئ. دلته هر څه چې تاسو وایئ، ټکنالوژي، هر څه چې وایئ، نیتونه باید دا چې زه اسلام، مسلمانانو، انسانانو ته خدمت کوم. په ده باندې به هم ثواب لاسته راوړئ او هم خپل هدف راسره. که بې هدفه ژوند کوئ، دلته کښېنه او هلته کښېنه او هغه سره خبرې کوه، دلته قصې کوه او دا کوه، معلوم نه دی 10 کال هم تېر شي، 5 تېر شي، 4 ساعت هم تېرېږي، وخت هم معلوم نه دی. نو دا یو بې هدفه ژوند دی چې دا د مسلمان یو شان سره نه ښایي. نو هیله مې دا ده چې همدا اوس راپاڅېږئ، ځان سره قلم او کتابچه راواخلئ، ټول منفي اړخونه یو طرف ته ولیکئ، مثبت اړخونه بل طرف ته ولیکئ. وګورئ چې کم ملګري تاسو بې لارې کوي، کم ملګري دي چې تاسو نه پرېږدي چې خپل ژوند هدف ته ورسېږي. دا ټول ځان سره ولیکئ او کوشش وکړئ او ځان خپل هدف ته ورسوئ. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته موږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.